السلام علیکم کتونکو د پاکستان سپر لیگ 11م ایډیشن لپاره تیاری په زور و شور سره جاری دی. په دا وخت کې د کلاړیانو د اغستلو عمل جاری دی. د استرالیا سټیو سمیت د ټولو نه ګران کلاړي ثابت شوی دی. د دې نه علاوه د بنگلادیش مستفیض الرحمن کوم چې په آی پی ایل کې یو غټه تنازعه د هغه له وجې رامخته شوې وه او پاکستان بیا وروستو د بھارت نه چې کوم د میچ کولو نه انکار کړو د بھارت سره، د هغې بنیادي وجه هم مستفیض الرحمن و. هغه په څونه پیسو باندې اغستلی شوی دی. د دې نه علاوه د پاکستان سټار لوبغاړي یعنی بابر اعظم او شاهین شاه افریدي په څونه پیسو باندې خپل ټیمونو اغسته دی. د دې نه علاوه په دویمه برخه کې به زه ذکر کوم چې د بنگلادیش او پاکستان په حق کې د انګلند سابق کپتان ناصر حسین کولاو راغلی دی او هغه په آی سی سی باندې کولاو تنقید کړی دی او آی سی سی له په مخ باندې یو قسم له سپېړه ورکړې ده. د دې وروستو به زه خبره کوم چې آی سی سی د پاکستان د رازه کولو لپاره کوششونه شروع کړي دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان د انکار له وجې بھارت ته د اربو روپو او دغه رنګ آی سی سی ته د اربو روپو تاوان رسیدلی شي. د دې نه د بچ کېدو لپاره آی سی سی د پاکستان د رازه کولو لپاره کوششونه شروع کړي دي. زه به ډایرکټ تاسو سکرین ته بوزم. د استرالیا سټار بیټسمن سټیو سمیت تاسو کتلی شئ چې د په پی اس ایل کې سیالکوټ سټیلینز اغسته دی او دا د پی اس ایل د ټولو نه ګران کلاړي ثابت شوی دی. یعنی تقریبا د په 14 کروڑه روپۍ باندې 14 کروڑه روپۍ باندې پاکستانی روپۍ باندې د په باقاعده توګه سټیلینز سیالکوټ سټیلینز اغسته دی. د دې نه علاوه دویم لوبغاړی چې کوم دی زه به ذکر کوم هغه د بنگلادیش سټار کلاړي بولر مستفیض الرحمن دی. تاسو ته پته ده څنګه چې ما د پروګرام په آغاز کې ذکر وکړ چې مستفیض الرحمن ته بھارت په باقاعده توګه کولکتا نایټ رایډرز اغسته په 9 کروڑه روپۍ باندې او بیا د دې بیډینګ نه وروستو د بیډینګ باوجود سیاسي اثر رسوخ له وجې مستفیض الرحمن د آی پی ایل نه بهر کړی شو. د هغې وروستو د ده په سر باندې ډیره لویه تنازعه مخې ته راغلله. بنگلادیش په انډیا کې د میچ کولو نه انکار وکړو. د هغوی په سپورټ کې پاکستان راغی او د بھارت سره یې په ورلډ کپ کې د میچ کولو نه انکار وکړو چې له وجې بھارت ټیم یا بھارت بورډ او دغه رنګ چې کوم د هغوی براډکاسټرز دي او د دې نه علاوه آی سی سی د اربو روپو د تاوان سره مخ شوی دی. نو مستفیض الرحمن زه به ذکر کوم چې دی تقریبا په 2 کروڑه شپږ کروڑه روپۍ باندې دی خرج شوی دی. یعنی څه د پاسه تقریبا 4 کروڑه 40 لک روپۍ باندې دی خرج شوی دی. یعنی 6.4 کروڑ روپۍ باندې د لاهور قلندرز اغسته دی. نو دا به یو ډیر زبردست کمپټیشن چې یو خوا سټیو سمیت تاسو ته په نظر راځي او دی خوا لاهور قلندرز نه د نورو لوبغاړو په شان مستفیض الرحمن به هم تاسو ته په ایکشن کې په نظر راځي. زه به راځم د پاکستانی لوبغاړو ته. یعنی سټیو سمیت په زه خبره وکم دی په 14 کروڑ روپۍ باندې خرج شوی دی. د پاکستانی لوبغاړو یعنی ټاپ لوبغاړي چې کوم دی بابر اعظم یا شاهین شاه افریدي دا غي نه هم ګران خرج شوی دی. شاهین افریدي لاهور قلندرز په باقاعده توګه ریټین کړی دی او د قیمت لګولی شوی دی 7 کروڑ روپۍ. کتونکو دا ډیر غټ اماونټ دی. اگر چې په آی پی ایل کې د دې نه هم زیاتې پیسې ورکول کیږي خو د پی اس ایل چې کوم پمپ اینډ شو ده مطلب د دې چې کوم مشهورتیا ده په نړۍ کې او د دې فین فالوینګ دی خلک یې ډیر په مینه سره ګوري. نه صرف په پاکستان کې په انډیا کې بلکې په ټوله دنیا کې خلک دا ډیر ګوري چې به دې گیم کې سلیکټر سپیرټ موجود دی. په آی پی ایل کې دغه سپیرټ موجود نه وي. تاسو به د هغوی میچونه په ټي وي باندې ګورئ. د دې نه علاوه پېښور زلمي بابر اعظم ریټین کړی دی اغسته دی او د دې قیمت هم تقریبا 7 کروڑ روپۍ مقرر کړی شوی دی. نو دا یعنی بابر اعظم د دې نه مخکې چانس هم نو د خلکو دا وی چې شاید چې پېښور زلمي دی ریټین نه کړي خو بهرحال اوس چې کوم تازه ترین تفصیل راغلی دی نو بابر اعظم هم ریټین کړی شوی دی. د دې نه علاوه لاهور قلندرز شاهین افریدي ریټین کړی دی او د دې دواړو لوبغاړو قیمت 2 کروڑه روپۍ لګېدلی دی. اوس په زه تاسو بوزم چې په کرکټ کې سیاست او په هغې باندې د عالمي لوبغاړو چې کوم رد عمل دی په هغې باندې به زه خبره کوم. کتونکو د انګلینډ سابق کپتان
ناصر حسین تاسو ته زما په دې ښي طرف باندې تاسو ګورئ څوک چې کرکټ د ډېر وخت نه فالو کوي مطلب د 90s نه او بیا د ارلی 2000 نه پس چې کوم دی د انګلینډ سټار بیټسمین نه صرف پاتې شوی دی بلکې یو تجربه کار کپتان هم پاتې شوی دی او اوس هم د هغه تجربې چې کوم دی د انګلینډ ټیم په کار راولي. د ریسنټلی یو بیان ورکړی دی او په باقاعده توګه ناصر حسین د پاکستان او د بنگلاديش په سپورټ کې مخې ته راغلی دی. دی وایي چې د مستفیض الرحمن له وجې یعنې مستفیض الرحمن زه به ذکر وکړم چې په IPL کې په 9 کروڑ روپۍ باندې اخیستلی شو او باقاعده د هغه اپروول شو BCCI کوم چې د بھارت بورډ دی باقاعده توګه د اپروول کړو. د دې باوجود هم د سیاسي اثر رسوخ له وجې یعنې هلته ریلیجس لیډرز و فنیټکس لیډرز و د هغوی د دباو له وجې BCCI یعنې د بھارتي بورډ دې ته مجبوره شو چې دې د IPL نه وباسي. نو مستفیض الرحمن باره کې وایي چې په دې لوبغاړي په سر باندې بنگلاديش چې کوم سټینډ اخیستی دی او د هغې وروسته چې بیا څه شوي دي پاکستان انکار کړی دی او بنگلاديش مطلب په بھارت کې د میچ لوبولو نه انکار کړی دی. نو دا ناصر حسین وایي چې دا د ICC لپاره ډیره لویه د فکر لمحه ده. نو دې دا وایي چې مستفیض الرحمن له وجې دا ټوله معامله مخې ته راغله او د بنگلاديش او د پاکستان چې کوم پوزیشن دی په دې کې نو دا ډیره دا یو ویلډ پوزیشن دی او د دوی چې کوم دی ناصر حسین وایي چې د پاکستان او بنگلاديش چې کوم موقف دی د حمایت کوي او دا د ICC لپاره یو لمحه فکریه ده. د دې علاوه هغه یو سوال پورته کړی دی چې کچره بھارت دا خبره کړې وي چې مونږ د بنگلاديش سره میچ نه کوو نو د ICC به بیا څه فیصله وه. مطلب ICC مطلب دې وخت کې خو بنگلاديش چې کوم انکار وکړ د بھارت ته د تلو نه نو یا چې کوم د هغوی د نیوټرل وینیو خبره وکړله چې به د بھارت نه بهر دې زموږ میچونه کې ایښودلی شي نو ICC په باقاعده توګه د بنگلاديش دغه ریکویسټ ښکته وغورځو او د هغوی میچونه یو قسم له تاسو ته پته ولګي چې یو بنگلاديش ته د ایونټ نه بهر شوی دی نو هغه وایي که چېرته د دې په ځای بھارت وي نو بیا به د ICC څه فیصله وه. نو هغه کولاو دا ویلي دي چې د مستفیض الرحمن لرې کېدل یا دا څونه معامله راوچته شوله دا د سیاسي دباو نتیجه ده. نو سیاسي دباو له وجې هغه وایي چې نه صرف د کرکټ گیم ته نقصان رسېدلی دی بلکې هغه دا وایي چې د بنگلاديش او پاکستان او بنگلاديش په کرکټ کې نه وي نو کرکټ به تباه شي. د دې نه علاوه هغه دا هم وایي چې بھارتي لوبغاړي کله خو لاس نه میلاوي کله کپ نه اخلي کله چې کوم دی دا وایي چې میچ له درځو میچ له نه درځو دا قسمه نخرې کوي. نو هغه وایي چې په دې کې چې کوم د هغوی مالي طاقت دی د بھارت یا چې کوم د هغوی مناپلي ده د هغې د ایزاټ کولو هغوی کوشش کوي. نو کولاو ناصر حسین د ICC په مخ باندې یو قسم له د بیان د ICC په مخ باندې یو څپېړه ده او چې ICC له په دې وخت کې ډېر بولډ اقدامات اوچتول پکار دي که چېرې هغوی د کرکټ دنیا بچ کول غواړي. په آخر کې به زه خبره کوم چې په باقاعده توګه ICC سره ډیره یره پیدا شوې ده او ډیر زیات په تګ و دو کې دی چې پاکستان کنوینس کړي چې په کولمبو کې د انډیا خلاف میچ ولوبوي. کتونکو د دې میچ اهمیت څه دی څنګه چې ما په تیرو ویلاګو کې خبره کړې وه که چېرته دا میچ نه لوبول کېږي نو چې کوم انډین براډکاسټرز دي نو تقریبا هغوی به د انډین براډکاسټر ویل کېږي چې 141 ارب روپۍ پاکستانی ارب 141 ارب روپۍ تاوان سره دوی مخ کېدلی شي. د دې نه علاوه چې کوم ICC ده نو ICC ته هم په دې کې تقریبا ویل کېږي چې ډیر زیات تاوان رسیدلی شي. نو ICC ته تقریبا 7 بلین د دې نه تاوان رسیدلی شي. نو مطلب د دې تاوان نه د بچ کېدلو لپاره هغوی دا تګ و دو شروع کړی دی. د ICC چې کوم ډپټي چیرمن دی عمران خواجه هغه له دا ټاسک ورکړی دی چې ته شا به لاړ شه او چې کوم پاکستاني انتظامیه ده د پاکستان چې کوم اوفیشلز دي د دوی سره مذاکرات وکړه چې زر تر زره پاکستان د دې ایونټ کې چې کوم اهمترین یو ټاکره ده د بھارت خلاف چې کوم های ولټیج مقابله دې ته مونږ ویلی شو د دې لپاره پاکستان رضا شي او دوی د دې تاوان نه بچي. مطلب هغوی سره د کرکټ د فیوچر غم نشته دی صرف د خپل تاوان د بچ کېدو غم دی ورسره. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.